سلامونه. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي طالبان یوه باغي ډله ده چې پر مسلمانانو تیری کوي. هغه زیاته کړې دغه ډله له شریعت څخه ناخبره ده او د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ملي امنیت د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح د برید یوه 10 کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست ویلي نیول شوي کسان د حقاني شبکې او داعش جنګیالیو یوه ګډه ډله ده. افغان ځواکونو تېره شپه زابل کې د څو تنو ملکي کسانو په ګډون 43 تنه سرتیري د طالبانو له زندانه آزاد کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي دغه کسان په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري ساتل کېدل. ولسمشر غني نن د ناروې، سویس، سویډن او هند د نویو سفیرانو باورلیکونه ومنل. ولسمشر ماڼۍ وایي دغه سفیرانو افغانستان کې پر خپل نوي ماموریت خوښي څرګنده کړي او د همکاریو په دوام یې ټینګار کړی دی. او هلمند او هرات کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله 9 ملکي وګړي شهیدان او 23 نور ټپیان شوي. چارواکي وایي دواړه چاودنې د طالبانو له لوري په غټو مسافر وړونکو موټرو شوي دي.